بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البینہ. سورة البینہ په دې سورت کې هم الله رب العالمین رد کوي په هغه خلکو چې قرآن راغلی دی، الله پیغمبر را لېږلی دی، او بیا هم دا خلک چې دی دا پیغمبر نه مني، دا یهود او نصارا بس د خپلې مرضۍ هغه وخت هغه تېروي. بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی باندې. الرحمن داس الله تعالی چې عام رحم کوونکی دی، الرحیم داس الله چې خاص رحم کوونکی دی. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بدي آیات کې الله رب العالمین په اهل کتابو، په یهودو، په نصاراو، په مشرکانو باندې رد کوي چې دوی ولې دا دین نه مني، سره د دې نه چې د دین دا ثبوت او دلایل دا راغلي دي. رب کائنات فرمایي لم یکن الذین نوها کسان کفرو چې کفر کړي وو من اهل الكتاب د اهل کتابونه چې یهود او نصاراو، والمشرکین او د مشرکانو نه، منفکین حتی تأتیهم البینه. منفکین معنا پرې ښودون کې، حتی تر هغه وخته پورې چې راغې دوی ته البینه تو ښکاره دلایل، ښکاره دلیله. منفکین د دې ډېرې معناګانې دي. یو معنا یې دا ده چې پرېښودله، او دویمه معنا دا ده پرېښودلو نه مراد جدا کېدونکي. نو بیا ترجمه داسې ده چې نه دي دا کافران د یهودیانو، نصاراو، د مشرکانو نه پرېښودونکي، جدا کېدونکي. جدا کېدونکي څنګه؟ دوی به دا طلب کوو چې الله هغه پیغمبر راولېږي چې کوم آخري پیغمبر دی او موږ په ایمان راوړو. سورې بقره کې تیر شوي دي. خو چې کله دا پیغمبر راغی نو بس به جدایي شروع کړه. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. دویم دا دی په معنا د هلاکولو سره، منفکین هلاکېدونکي. نو معنا دا ده چې دا کافران او اهل کتاب دا تر هغه وخته پورې الله تعالی نه هلاکوي تر دې چې دوی ته دین نه وي راغلی، پیغمبر ورته نه وي راغلی. نو الله رب العالمین پیغمبر راولېږو، نو دوی انکار وکړه، په دوی به دا عذابونه بیا راځي. ځکه د الله قانون دا دی چې دلیل یې په چا باندې نه وي قایم کړی، حجت یې په چا نه وي قایم کړی، نو هغه له عذاب نه ورکوي. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. منفکین. درېمه ترجمه دا د منفکین معنا شک کوونکي. معنا بېداره دا کافران او دا یهودیان او نصارا چې دي دوی شک په خپل دینونو کې نه کو. الې پیدا شو چې کله دا پیغمبر راغی، بعضو ایمان راوړه او بعضې په خپل دین باندې پاتې شو، خو بیا یې شک و چې دا به صحیح وي او که نه به وي. نو منفکین راجحه ترجمه د سیاق او سباق غم دا هلاکېدونکي ترجمه اکثر مفسرینو ترجمه دا راجحه کړې ده. یوه ترجمه به وکړو تاسو ته وکړئ. لم یکن الذین نوها کسان کفرو چې کفر یې کړی دی، کفر یې کړی و. یا جدا کېدونکي ترجمې سره لم یکن الذین نوها کسان چې کفر یې کړی دی من اهل الکتاب د اهل کتابونه، منفکین جدا کېدونکي. منفکین منفصلین په معنا سره جدا کېدونکي د خپل کفر او د خپل شرک او د خپلو بدعاتونه. حتی تر دې پورې تأتیهم چې راغی دوی ته البینة ښکاره دلیل ورله راغی. هغه ښکاره دلیل هغه څه شی دی؟ واضح دلیل، د نور په شان د رڼا پکې ده. رسول من الله، رسول د طرفه د الله تعالی دی. یتلو چې لولي صحفا صحیفې مطهرة پاکې 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 صحیفې دی. پاکې معنا دا ده چې ټول پکې پاکې خبرې دي. د قرآن کې د توحید خبرې دي، د ایمان خبرې دي. فیها پاغی کې کتب قیمة، هغه احکام د الله تعالی دی، حکمونه د الله تعالی دی. قیمة مضبوطه، مضمون والا. په دې صحیفو کې د قرآن په دې مضامینو کې د الله تعالی احکامات دي. کتب نه مراد احکام د الله تعالی دي. قیمة هغه معنا دا ده چې مضبوط مضبوط احکام دي د الله تعالی. وما تفرق الذین
او نه دي ډلې ډلې شوي هغه کسان اوتو الکتابه چې کتاب ورته ورکړی شوی دی الا من بعد ما جاءتهم البینه مگر رستو د هغې نه چې راغی دوی ته البینه ښکاره دلیل د قرآن چې ورته راغی نو بیا دوی هغه شک شروع کړو او جګړې شروع کړې په دې کتاب کې ډلې ډلې شو بعضو ایمان راوړو او بعضې په خپل دین کې شکین پاتې شو او حقه خبره دا وه چې رب العالمین هغه د اتفاق حکم کړی دی د اختلاف حکم رب العالمین نه دی کړی د اتفاق حکم کړی دی رب العالمین اتفاق حکم یې کړی دی افتراق او ډلې ډلې مه کېږئ او اتفاق څنګه راځي چې صرف د الله رب العالمین بندگی وکړي وما امروا او امر نه دی کړی شوی د انسانانو ته الا لیعبدوا الله مگر د دې چې دوی بندگی خاص کړي د الله تعالی مخلصینا چې خالص کوونکي وي له الله لرا الدین دین لرا په دین باندې به کلکه ودرېږي او دا دین به صرف الله دپاره خاص کړي کلک په عقیده د توحید په عقیده د ایمان باندې په عقیده د ختم نبوت باندې په ورځ د قیامت باندې په دې ټولو به د کلک ایمان او دین وي په کلک ایمان به دې وي په دې باندې او په دې دین باندې به کلک ولاړ وي حنفاء کلک دی په توحید باندې کلک دی په ایمان او په اسلام باندې ويقيموا الصلاة او پابندی به کوي د منځونو پابندی کوي دوی د منځه ويؤتوا الزکاة او حکم ورته د دې شوی دی چې پابندی به کوي د منځونو ويؤتوا الزکاة ورکوي به زکاتونه به ورکوي زکات نه مراد ټول قسم زکاتونه پاکې پاکې خبرې به خلکو ته کوي د قرآن خبرې چې دي پاکې پاکې دي د قرآن خبرې چې دي هغه پاکې پاکې دي او دارنګې زکات نه مراد د مالونو زکاتونه زکات نه مراد د سرسایه هم ده چې دا به م ورکې په هر یو انسان باندې دا فرض ده چې وسې کېږي یو صاع دی یو صاع نه مراد 3 کیلو خوراک ورکوه نبی علیه السلام فرمایي صاعا من طعام صاعا من تمر د خوراک شیزونه ورکه غریبانانو لوړه ورکه وریجې ورکه نو دا به ورکوي دا سړی وذالک دین القیمه او دا دین دی د کلکو خلکو وذالک او دا دین دی القیمه د کلکو خلکو معنا مضبوطو خلکو د ایمان والا دین هم دغه شانتي وي څنګه وي د ایمان والا هغه دین هغه هم داسې وي چې صرف د الله رب العالمین بندگی کوي او صرف منځونه پابندي کوي ويؤتوا الزکاة او زکاتونه ورکوي همدغه مضبوط دین دی دا راونیسئ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم وصلى رب العالمین وعید او دمکی بیانوي د هغه چا سزا بیانوي چې کوم کافران دي یقینا هغه کسان کفرو چې کفر کړي من اهل الكتاب د کتاب والاونا والمشرکین او د مشرکانونا فی نار جهنم پور د جهنم کې بوي خالدین همیشه بوي فیها په دې جهنم کې همیشه او تل تر تل د جهنم نه بیا راوتلی نشي چې کم سړی د کفر او د شرک په حالت کې مړ شو ولې ځکه دوی خپل دین هغه شرکي دین هغه نه پرېږدي نو ځکه الله رب العالمین د دوی دپاره هغه جهنم هغه بیا برابر کړی دی اولئک دغه کسان چې دي دغه مشرکان او دغه اهل کتاب هم شر البریه دوی بدتر دي د مخلوقاتونه البریه معنا مخلوقات چې په دې وچه کې اوسېږي د ټولو کې بدترین خلق چې دي هغه همدا دي چې هغه شرک او کفرونه کوي هغه د الله رب العالمین دا دین دا نه مني شر البریه ای شر الخلق بدترین هغه مخلوق دی دا ان الذين وصلى الله تعالی زیر ورکوي نیکانو خلقو ته ایمان راوړی مسلمانان دي نیک اعمال کوي ان الذين یقینا ها کسان آمنو چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او عمل کوي په طریقه د پیغمبر باندې نیک اعمال اولئک دا کسان چې کوم دي هم خیر البریه دا ډیر غوره د مخلوق نه دي غوره مخلوق په مخ د ځمکه باندې هغه خلق دي چې د ایمان والا دي نیک اعمال کوي دا روژې نیسي علمونه کوي قرآن او د حدیث سره تعلق ساتي دا غوره مخلوق دی آیات کې دا معلومه شوه چې غوروالی چې دی غوروالی دا په دین کې دی دا په ایمان کې دی دا په علم د قرآن کې دی او دا د دنیا په لحاظ باندې چاته غوروالی ورکول چې د مالدارو عزت کې او د غریبانانو
د نیکانو خلکو نه کې دا ستا غلط فهمي ده غلط سوچ دی جزاؤهم رب العالمین فرمای بدل د دوی بوي عند ربهم پنځ د رب د دوی جنات عدن جنتونه دي عدن د همیشوالی د جهنمینو د پاره ورو همیشه د نیک عملو خلکو د پاره جنتونه دي همیشه تجری چې بهیږي به من تحتها الانهارو لاندې د بلډینګونو د هغې نه الانهارو نهرونه او سیندونه به بهیږي خالدین همیشه به وي فیها په هغې کې ابدا تل ترتله همیش همیش به په دې جنتونو کې اوسیږي ځواني به وي بوډاوالی به نه راځي نعمتونه به وي زوال د نعمتونو به نه راځي امن به وي ویره به نه راځي د الله سره ملاقاتونه به وي الله به نه ناراضه کېږي د بندګانو نه پیغمبرانو سره به ملاقاتونه وي دا ښکلي ښکلي نعمتونه دي دا ولې وجه دا ده چې نیک اعمال یې کړي خو د جنت نه علاوه یو بل لوی انعام هغه دا دی په جنت کې دننه یو ښکلی اعلان دا کېږي چې الله رب العالمین به د انسان نه راضي وي رضی الله عنهم راضی دی الله تعالی راضی دی رب العالمین عنهم د دوینا ورضو عنه او راضی دی دوی د الله تعالی نه یا خو دنیا کې هم او په آخرت کې هم دنیا کې مؤمنان د الله تعالی نه راضی دي او الله تعالی د دوی نه راضی دي خو په آخرت کې به دوی ته پته لګیږي په جنت کې حدیث بخاری شریف کې دی د ابو سعید خدری چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله جنتین اذا دخل اهل الجنه الجنه کله چې دا جنتین جنت ته لاړ شي او رب العالمین ورله ټول نعمتونه ورکړي حتی حدیثو کې راغلي چې الله ورسره ملاقات هم وکړي د ملاقات نه وروسته الله رب العالمین به د جنتینو ته وایي الا اعطیکم افضل مما اعطیتکم تاسو له د نورو ټولو نعمتونه غوره نعمت دله بل نه درکومه جنتین به ووایي رب العالمین چې د دین وراخم څه نور شته دی اعطیتنا ما لم تعطي احدا من خلقک تا خو هر نعمت باندې موږ ونازول رب العالمین فرمایي چې هاو شته دی اليوم نن ورځ هغه دا ده چې زه تاسو ته اعلان کوم چې زه له تاسو نه راضي یم فلا اسخط علیکم ابدا زه به کله هم د تاسو نه ناراضه کېږم دا اعلان دا د ټولو نه لوی اعلان دی قرآن کې راغلی دی ورضوان من الله اکبر د الله د طرفه دا اعلان چې کېږي چې زه د تاسو نه راضي یم اکبرو دا د هر یو نعمت نه دا ډېر لوی نعمت دی هر نعمت په خپل ځای باندې لوی نعمت دی جنت هم لوی نعمت دی په جنتونو کې ملاقاتونه هم لوی نعمتونه دي خو د ټولو نه لوی نعمت هغه دا دی چې رب العالمین دا اعلان وکړي زه د تاسو نه راضي یم نو رضی الله عنهم الله راضي دی د دوی نه ورضو او راضي دي دا مؤمنان عنه د الله تعالی نه هم په دنیا کې هم په جنت کې به راضي وي ذالک دا نعمتونه دا د چا دپاره دي لمن د هغه چا دپاره خشی ربه چې یره کوي د خپل رب نه ذالک دی ټولو خبرو ته اشاره ده قرآن نه فایده څوک اخلي هغه سړی چې زړه کې د الله رب العالمین عظمت پروت وي د چا چې په زړه کې د الله محبت او د الله مینه نه وي نو بیا د قرآن نه مینه د قرآن نه هغه خوند نشي اخیستی قرآن ته نشي کېناستی دا ټول په مینه باندې کېږي او د الله رب العالمین د ویرې د وجې نه کېږي